بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. دلته موږ تاسو څو توري ادا کړل. اول مو الف وایي، موږ خوندې الف وبولي، الف نه دی، دا همزه به په زور ادا کوي. لام زیر لري، فا سره یو ځای کوي. الف الف. دا الف نه دی، په پی به هم نه وایستې دی ان شاء الله تعالی. الف. پسې موږ تاسې لام. دلته دغه کله چې د الف مده وروسته شد راسي، نو که د مد د توري وروسته شد راسي، مد لازم جوړیږي. مد لازم کشېدو اندازه شپږ حرکته ده. شپږ حرکته څنګه اندازه کو؟ خپل لاس موټ کړئ، یوه ګوته خلاصوي. ګوره زه داسې درته وایم: الف لام. بیا وروسته غوڼه کوو، بیا وایو میم. اوس نو لام ووایه، پسې میم وایو، میم، لام، میم. په دغه ځای کې که تاسو وګورئ، ممکن په دا لیکو کې تاسو ته سم نه معلومیږي. موږ چې لام وایو دغه میم ورغندی لري، چې میم وایو دغه میم زیر لري. دا نومان دي، نه د لام نوم دی، د میم نوم دی. اوس نو په عربي کې دا قانون دی چې دغه یو میم هر توری چې دوه ور راسي، چې یو ورغندی ولري بل حرکت ولري، که زور لري که زیر لري که پیش لري، دلته میم زه به دلته بیا درته نشته کوم، میم زیر لري. هلته په الیک کې به نه معلومیږي. میم زیر لري یا ورغندی لري، دا بل میم ته میم ورغندی ورکوي. ښه، نو اوس دا دواړه میم سره یو ځای کوي، لکه دلته زه به دا رنګ ورته واړم. آینده به انشاءالله تعالی تاسو ته زه یو خالي ورقه یا په بورډ ته به ځمه انشاءالله تعالی، نو به تاسو ته اسانه وي، تاسو به اسانه وینئ. په دغه ځای کې که تاسو وګورئ، دلته یو میم ورغندی لري، دا بل میم زیر لري. په عربي کې دا قانون دی، دا دواړه سره یو ځای کې نو شد ورکړي، لکه دلته چې ورکړی دی. اوس نو موږ چې لام کش کوي، شپږ حرکته د میم غوڼه به وکړو. دا لام چې موږ تاسې کش کوي، د میم سره یې جنګوو. څنګه وایي؟ لام. دا مو د میم سره وجنګوئ، د میم غوڼه مو وکړه، وروسته پسې وایو میم. شپږ حرکته به هر توری لازمن کشیږي، ولې څه شی دی؟ دا مد لازم دی. او دغه غټه علامه چې ورکړې، د علامه یوازې علامه ده، پر دا لام و میم یې ورکړ دی. دا د معنا لري چې دغه لام هم کشیږي، میم هم کشیږي. بیا یې وایو الف لام میم. په دا یوه توري کې موږ یو لام شپږ حرکته کشو، د میم سره یې جنګ وو، پر میم غوڼه کوو او بیرته میم شپږ حرکته کشو. الله سبحانه تعالی دې وکړي چې تاسو راسره پوه سوي یاست. دا یو آیات سو، نه؟ بیا یې وایو الف لام او میم پسې وایم میم. دا په منځ کې چې راسي، دا د میم غوڼه ده. ذلک الکتاب، ذال به د ژبې پر سر ادا کوي، ذا د زی پر رقم باندې دواړه غاښونه لوړو لاندې مه سره یو ځای کوي. دا خپل دوه لوړ غاښه د ژبې پر سر باندې کښېږدي، د ژبې سر مو پر لاندې غاښو باندې تکیه کوي. ذالی لام به کشوي نه، ذالی کاف په زور د لام قمري سره یو ځای کوي، دغه لام قمري دی. زه در هغه وخت نومان تاسو ته اخلم چې تاسې در غو زده کوئ. دغه لام کاف په زور د لام سره یو ځای کوي، دغه همزه الوصل دی، الف نه دی، دا نه ویل کېږي کله چې حرکت وي. ذلکل، اوس نو کاف په زیر وس کې تا باندې تیره زور دی، د دوه حرکته کش کوي، تابو. ذلکل کتابو، کتابو، هېڅ بې له تا څخه نه به تا کشوي نه به ما کشوي. ذلک الکتابو.
لام باندې زور دی، الف مددي دا 2 حرکت کشکی لا. را باندې زور دی، یا دلته لین ده. لین مدلین خو به ستاسې په یاد وي. مدلین هغه دی چې په نرمي سره ویل کېږي. لا ری ب، لا ری ب فی. اوس نو په دغه ځای کې فا باندې زیر دی یا مدده. فا به راکش کړي 2 حرکته. کله چې موږ تاسې درېږو، پر هر توري چې موږ تاسې درېږو، هغه توري په زورو په زیرو په پیش نه وایو، په حرکت یې نه وایو، په وړغندې ادا کېږي. دا په وړغندې بیا ادا کېږي. نو څنګه وایي؟ فی. د اواز به پیدا کړي، ها به ساکنه کړي، توري به نیمه نه ادا کوي. اوس نو دلته زه ودرېدم، ستاسې ورته پام وي دغه 3 ټکي چې راځي، دغه 3 ټکي 2 ځای راځي. دلته به پر یوه درېږي، پر یوه به نه درېږي. و دې ته وقف معانقه وایي. معانقه دا د دلته درته نوشته ده. دا په قرآن کریم کې 4 واره ده، که 4 راغلی، خو زما سره هغه پوره حساب نه دی را سره اوس. خو دا چې دی دا موږ داسې ادا کوو. دلته پر یوه باندې درېږو، پر یوه باندې نه درېږو. بیا یې وایو ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. هدل د ها به کشوي نه. لنډه بیا راوګرځئ. دال باندې 2 زوره دي، یو زور دی، یو نون د تنوین دی. نون ته تنوین په دغه لام کې ګډ سوی دی. دغه لام ته شد ورکړی دی، د اول لام ته. ستاسې ورته پام وي دلته یو لام شد لري، زیر لري، 2 لام وړغندی لري. نو دغه دال به په یوه زور باندې، دلته موږ ته یو زور پاتې دی، په یوه زور د لام سره یو ځای کوي. لام به په زیر د بل لام سره یو ځای کوي، اظهار به کوي. اظهار دا معنا لري چې واضح به ووایاست. هدل لیل، هدل لیل. اوس نو میم په پیش د تا سره یو ځای کوي، مته. هدل لیل مته. میم په پیش د تا سره یو ځای کوي، بیا تا بیرته په زور وایو. هر د شد توري 2 واره ادا کېږي. یو وار یې مت وایو، بیا ته وایو. همس نسته پکې کې د تا توري چې شد ولري، همس نه پکېږي. معنا اواز د اواز سره به د سا جریان نه وي. هدل للمتقین. قاف باندې زیر دی، دغه یا وړغندی لري. دلته مد اصلي د یا دی، دا 2 حرکته راکشیږي. او دلته چې موږ تاسې درېږو، ما تاسې ټول پر هر توري چې موږ تاسې درېږو، هغه بیا په زورو په زیرو په پیش نه ادا کوو. هغه توري ته موږ د زور پر ځای دا توري په وړغندي ادا کوو. نو دلته د نون مخرج به ورسره ټینګ کړي. څنګه وایو؟ للمتقین. د نون مخرج به ټینګ کړي، توري به نیمه نه ادا کوي. زه بیا درته وایم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدل. هد بنویس، ها به جلا کوي. هدل للمتقین. الحمدلله. لنډې ویډیوګانې در جوړوم. دا زموږ تاسې د پرون ورځې سبق و. ما اوس ویډیو در جوړه کړله، 2 وارې واورئ او انشاءالله تعالی ښه ځان په پوه کوئ. مهم دغه توری دی چې دغه توری زموږ خلک الف لام بولي. الف لام نه دی سیده، انشاءالله الف جلا وایو. الف لام جلا که شو 6 حرکته، بیا د میم سره جنګو، پر میم غوڼه کوو. لام دا تاسې چې غوڼه وکړه، دا لام د میم سره وجنګېدی، دغه ځای مو پوره کړئ. بیا وروسته میم وایو. میم. نور انشاءالله تعالی تاسو ته اسانه دي. او دلته وقف معانقه زده کوي، دغه یې نوم دی د معانقه وقف. نو دلته چې یا به پر با باندې درېږي، یا به پر ها باندې درېږي. که پر دغه توري ودرېدلاست، مثال لا ریب، دلته ودرېدلاست، پر فی هی به وایست.
او که چیرې تاسې دلته نه درېږئ، دا ټوله په یوه ساه وایست. او یو بل مهم خبره دا ده چې اوس به تاسې قرآن کریم شروع کړئ، د خپل ساه اندازه به ونیسئ. څو توري تاسې په یوه ساه ویلی سئ. قرآن کریم داسې پرې موږ تاسې نسو ویلی. اوس ګوره لکه زه دغه آیات چې دی در دغه جیم پورې دلته په د ها باندې درېږم، زه په یوه ساه درته وایم. ذلک الکتاب لا ریب فیه. او اوس دلته ما ساه ختم کړله، دا بل توري زه په بله ساه شروع کوم. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.